جانان زما وستا جانان خدای په قهر اخته که ویښته د نوبت که د دې جانان نوم دې واخېسته که نه نو نوره دې علالم غواړي جانان زه ستا خدای د جانان سره غلطه که ویمه چې راووتې که نه نو علالم دې ته ګوره چې دمو که نه پچه که نه اوټه دې پروزه مړې کړمه زه خو ځم جانان له خو پلار مې وده دی ځینې لس اوبه مو په ورکمه خدای دې بې خوباسي لور مې ده که نه ګرانه ده راته ویمه لیلا یا لیلا اله خدایه کوټې پرېوځې په سر کې مې میخونه خدایه لیلا اله زما خیال دې بیا مې ور پروتې ده پرېږده ما پرېږده داجي ویمه پرېږده داجي پرېږده داجي دې سر ته کښېنه داجي پرېږده پرېږده اوچتو مې وای موړ مې هغه اسلمي ده او هغه مولا چرګک پلان لرو خراب شي دی ویم سا په مزه راکاږه سا به نه وځي ویم یو عشق ته وکړو او یو د هغې منګکور عزبي وکړو او پلاره ته نور عشقونه مه کوه چې ناشته ویښته به هم دنه جوړېږي مدرکې څه شو زه دې څه خبر یم لکه ستا عشقونو پسې ګرځي وایم دا دې رو مې دله الله خدایه دا ملدکې مو واله دا مې دله وچقو خبرې دا ولې دا ولې ګوره مولا چرګکه ستا زوی زما لور سره چې د عشق لړاوي او دې مې دله کنټرول کړ ولې دا مردارم ولې خدای چې مړ دې کړو ما پسې دې راوړه دا ته وایه وایم داسې چل دی که نه چې زما نه دی پکار دا مرداره دې سنبال کا دا په کنده کې ور واچوه درواله چې مردار شو نو ما نه دې راوړه دا د مثال د مردار چنچړک چې ګوره وته دا دې څه واخېسته نه ودرېږه نه ودرېږه بابا دا خو زما مزدکي دی جانان ویمه پیمان برېک به ستاسې وجنم دی بیا راځي راځه یایا ویم داسې کار دی دا زما خوښه وه او د سم زه ووایم او بیا مې راباندې اخل او بیا مې سم ووایم ګوره یو ملکي دی او د تیو پیغام شو بیا یې راپیدا کړي اوس هم په مینتونو راپیدا کړي یو خبره تا کوم دې خلاص ستا له مرګ راولي دی بس دی همدې پلار او دوی صرف عشقونه وکړل خو یو خبره تا ته هم کوم ګوره الله پاک وایي چې کوم انسان یو بل فرشته کې خوښ کړي که نه نو پکار دا دی چې مونږ یې ونه ورکړو دی ولې د لارزغي جوړېږي خوښ دی بلکل مې خوښ دی مېړه کېږې او داسې چل دی زه به دا خپله لور بوځم او سبا د خیره راځې جینۍ راولې انشاءالله راځه سبا مبارک شه مبارک شه زما د توبې لور ماته وي وي دا جي مبارک ته وخته نه بویا دا اوس هم شرمویم مبارک شه ته مبارک شه خدای دې تباه برباد کا په شرمولو دې خراب چې مانه څه وکړو بس ته کنه ګوره شبه د دې لیلا دپاره خو ما ډېر واله مو خوړل نو بس ته خو مې معاف کړه کنه بس اوس کار وشو به داجي داسې کار دی که نه سبا ورځو چې به دا ډولی به لرو تیارې کوې صحیح ده انشاءالله دا نو دوی خوشحال دي خو بس خوشحاله دي ځه پرېږده
زما بچی او لولوشه دا چې ګل مبارک شه خدای پاک لاله رواره راکړی دی خدای له خوشاله کړه السلام علیکم وعلیکم سلام ما دا ګل رمنداري سي دادا مبارک شه کاکی شي خدای له خوشاله کړه ماشاءالله ور ټول تا ته تللی ښه ما اورګه چې هغه بني کې راشي نو بیا به مخ خو سیده سیده هغه ته مې خبر کړی دی دا ځان سره ونیسه سیده په ماده خو دی دا له ورکړه زما جاړي نو څه څونه اوس پراچی ځه مو ته تللی فاتو د جانکټي په کور کې پیدا کی په خیر جانکټي په خیر په خیر کاکا جی په کور ته درتنو یا لکه بابرا خیر شه مبارک شه مبارک شه خبري نه کنه دسنه نو سیدې شوې نه یارا دا خود را باندې په ایمان کې زیر یو کا نه مړه او الله دې خوشاله کا خبر سره وای نو کوم ځای خبرو ما ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا وردا چې سم ټایا نو بندوبست مونږ وې کور کې بدل جاګو ګورو ته خو زمونږ نه په زیات خوشاله شي راځه مړه ونه شو راځه لمبیا ها دا جی ناشوف دیگه ټوله شپه ځللي راځه ښکاري تغاهي دلو یا خدای پاکه دا اوږ جامه خو تا نه ګوله دا خو بېګا شوي نو دغه غوله څه کوي او کنه دا خو ماشوم دی بیا پلا په داسې خبرې نه کوم ښه ده سیده راغلی نیکي راغلی نیکي راغی راغه وایم السلام علیکم بخیر ستاسو مبارک شه بخیر مردکی ستا مبارک شه مولا چرګه ستا مبارک شه نو سي دی وجو وایم دا څه چل دی دا مخ یې ګورو او کنه دا دې چې دا به مخ کې په مخ کې به ماته تلی چا ته وتلی ماته زمان وسیدي ستان وسیدي خو دم وسیدي دته وتلی ماته وتلی چا ته وتلی ماته وتلی خدای دا شرط لګو بالکل می خو وایم که ماته تلو نو زه به دله 300 روپۍ در کوم او که تا ته تلو نو ته به ماله 200 بس ته ماته تلو کنه زه به دله 15 در کوم او ماته تلو زه به دله 10 در کوم خدا اوس په وګورځه کې وکا ورګه چې دا مخ ول ښکارا کما چې چاته تللی دي